د پاکستان حکومت د منظور پښتون پر ګوند باندې د پابندي لګېدلو نه بعد د منظور پښتون د کارکنانو سختې جذبې راپارول شوې دي. منظور پښتون په شمول د خپلو کارکنانو ویلي چې دغه پابندیان هیڅکله موږ له قومي جرګې څخه نشي راګرځولی. منظور پښتون ویلي چې د 11 اکتوبر اعلان مې کړی دی، د هغه تیاریان شروع دي او په کلکه ورته چمتو یو چې دا به پر مخ باندې وړو. د منظور پښتون پر ګوند باندې پاکستان حکومت په داسې وخت کې پابندي لګوي چې کله منظور پښتون د 11 اکتوبر لپاره تیاریانې نیولې او دا اعلان کړی چې 11 د اکتوبر به ټول پښتون قام رابولي او یو پښتنه جرګه به رابولي چې دلته به د خپل د پښتنو عدالت لګوي. منظور پښتون ویلي چې د پاکستان حکومت نور پښتنو ته خپل حقوق نه ورکوي او پښتانه نور له پاکستان حکومت سره ګډ ژوند کولو ته تیار نه دي. منظور پښتون ویلي چې زموږ په دې قومي جرګه کې خپلې مطالبې دي، که چیرې د پاکستان حکومت زموږ دا مطالبې حل کړي، منظور یې کړي او دې ته غاړه کېږدي، بالکل موږ به د دوی سره په شریکه خپل ژوند کوو په دې پاکستان کې او دا زموږ ټولو ګډ کور ده. منظور پښتون ویلي که چیرې د پاکستان حکومت د پښتون قومي جرګه ونه مني او د پښتنو عدالت ته غاړه کېنږدي، نو موږ نور نشو کولی چې له دوی سره ګډ ژوند وکړو او موږ به خپل د پښتنو عدالت پر خپله پښتنه خاوره باندې لګوو.